د ملا هبت الله د خوښې خلاف ملا عبدالسلام ضعیف د کرکټ د اتلولۍ مبارکي ورکړه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت مشر شیخ هبت الله اخندزاده د کرکټ لوبې له مخالفانو څخه دی، خو پخوانی طالب چارواکي او په اسلام آباد کې د طالبانو د تیرې دورې سفیر ملا عبدالسلام ضعیف هیوادوالو ته د افغان ابدالیانو له لوري د اسیا ایمرجنګ اتلولي مبارکي ورکړه دی. ښاغلی ضعیف په خپل ایکس پاڼه لیکلي: مبارک د سریلانکا پر وړاندې د افغانستان بریا د اول ځل لپاره افغانستان د اسیا جام خپل کړ. د یادونې ده چې افغان ابدالیانو د لومړي ځل لپاره د اسیا ایمرجنګ سیالیو اتلولي وګټله. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.